أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنكنا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت درس ته سره دې چې پر رسیدلې وو چې د مکی مشرکانو د رسول الله په خلاف باندې پنځلس حربي او طریقې استعمال کړې چې بری طریقه باندې د امر لاندې کو په دې طریقې لاندې کو د مشد باطل فرس عادتي چې حق فرس اول یو توتی برابر کې او به بس بل تر مر پورې د خپل تحریک نه ورسېږي نه زګ دوړه تحریک د به د قیامت پر رواني قران کې الله رب العزت فرمایي ولذلک خلقهم د دې مسلې د پر الله د مخلوق ما پیدا کړي یو حق فرس او بل خو باطل فرس او د دې دوړو مقابله حق فرس په دې مقابله کې د صبر او زغم نه کار اخلي او باطل فرس الله به راګيري چرته دانش کې چې یو کله دوه کاله به د خلکو مقابله او به ایسه ختم شي یا به میدان دوی ګټي یا هغه نه دغه کېدل او پورته کېدل وي په دې پنځله طریقو کې و طریقې دا استعمال کړه چې محمد رسول الله به عزتي رسول الله به کله په لار باندې روانو نو د خلکو به ویل چې هاذا الذي يذكر الهتكم ايا غدق سړی د جسسو د له بدی بیانې یتیم سړیو په دې مکه کې او په طائف کې ډېر موږ مشران شته ابو جهل له حکم دی امیه دی ابي معيط دا ټول دي نبيان جوړیږي نه او دغه محمد دی جوړ شي دا مونږ نه منو لیکن محمد رسول الله رشاد دې خبرونه متاثر کیدونه بس د خپل دعوت جاری ساتو خلک دې لګي دي دویمه حربه دا استعمال کړه د رسول الله د دین تخریب خلکو له په دماغ کې دا اچول شي خلکو دا محمد شری دا ګورز موږ د معبودان نه مني او د دوی دا کرامتونه نه مني او د دوی دا برخه د الله سره نه مني دا مثلا ډیر وخت ور وچلې ده دریمه طریقه دا و چې د دې سړي مقابله منغوس په یو عالم باندې کوو طائف لاړ نظر ابن حارث په نامه باندې یو عالم راوسو او ورته ویلي چې د مکه کې محمد پیدا شوی دی علیه الصلاۃ والسلام او دا خبره کوي چې د ادریس او شپته معبودان هیڅ نشي کولای حقدار د بندګۍ یوازې الله دی د مقابله وکړ ده وی ډیره خره دا مقابله وکړ ده چې بيدوش نو کله د حق فرس په مقابل کې دا بدنامه ولګي چې اول دغه بے عزتی وي شو به دغه باره کې د تحریک وچلولې شي شرکت دا مولا ګوره خیرات نه مني دا کرامت نه مني او دا شنه منی او اق شنه منی دا بدنامي برسي چې بدیم کارونه شنو ستاسو په مقابل کې به ایسه مولا راولي اق مولا به خلکو له ذهن ورکی دا د شي وي موږ د شي وي چې بدی باندې کارونه شو څلورم پړاوي دا وکي د رسول الله سره کېناستوي ویل یا رسول الله یو ورستز موږ د معبودانو بندگی کوي ورځ موږ سره معبودانو کوي نه وی ایو جمعه چې موږ بس د معبودانو بندگی کوو ته موږ در معبودانو بندگی یو رس کوا رسول الله ودام نه منو وی خیر دې موږ به یو کل سره معبود بندگی کوو چې رب العالمین دې ته موږ د معبودانو بندگی خیر دې یو رس کوا صرف فقط د الله رضا الله برابر ولا رسول الله ورته ویل چې سکندم نشم کولای دا تاسو خبره کوي حقدار د بندګۍ د رب العالمین او زره د مبارک د خلکو سره سازشونه وکم چې نه دل لک پکار دو دی بل زیاته پکار دو د شي پکار دو چې دا کې دی نشي پنځم حربه استعمال کړه تعذيب النبي والمؤمنين عليهم الرحمه دې لک توجه کوي چې په دې شینو باندې کله کار ونی شنو به د دشمن چې دا به د والو نه کار اخلي اول بستابي زتیو کی به فتا باندې بدنامي ولګي د بدنامي نه ورسره بدر بس مناظره له خلق راولي به بر سره سازشونه شروع کی چې خیر دی ته د شي کوم موږ بده شي کوو چې بده کارونه شي وسوي وال پکار دي وس د خلکو زدن وال
مقصد به دی والو کې دی شي د رسول الله امت دا به صبر کوي جانب مقابل به دی غرور کې راشي ایسه به زمنګ الله برباد کی دی خلکو اول د صحابه ګریوان الله سنه ورواچو ځکه د رسول الله خو له نشورات دي د رسول الله په تایید کې زمنګ رب العالمین دی رسول الله خپل یو متقی انسان دی د دې انسان تایید رب العالمین کوي او بل د په تایید کې د تر ولاړو ابو طالب او د رسول الله خاندان ډېر مضبوط خاندانو لیکن قریش د شکار وکي ابو جهل له چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب دی له تیار کی ورته وی ویلې کبه د محمد باندې علیه الصلاۃ والسلام من برید کو دا ګرانه تمامېږي ته د کور سړی ته ترې دا ثوره ده د دې محمد بیزتی وکا ابو لهب یو جاهل انسان او غیر مسلم هغه بالکل شینه غرب به سوچ د دې مقابله به وکاو تاریخ ولې کې د رسول الله په خلاف باندې دا تحریف شروع کړي و انه الصابي دا سړی د پلارو نه کده دین نه وخت لري انه کذاب دا محمد صاحب دروغجن دا تحریک شروع کړي صحابي دا معنی چې د پلارو نه طریقې پر خودري په بل طرف باندې ورجل کوي سم اکثر جاهلان دا وایي چې د پلانې سړی ډېر خراب سړی دی د پلارو نه طریقې پر دی په بل طرف روانيږي موږ وي شل کروڑ پلاران دي د محمد رسول الله نه قرباني د رسول الله طریقې رانی ور پکار دي د صحابه په روانې دل پکار دي چې په کوم طرف باندې صحابه لړ دي رسول الله لړ دي قرآن خبره کړي د دقه زمنګ دین دي زمنګ مور او پلارو نه کو تر کړي سره برابر فبها په دواړو سترګو برابر نه د دوی بخپل کار زمنګ کار د رسول الله سره دی زمون کار د قران سره دی زمون کار د صحابه سره دی نو وی ویل چې دا صحابي دی دا کذاب دی دروغجن دی دا ابن کثیر روایت را نقل کړی دی د تاریخ پر روایت باندې د محاربي د دوړو ورسې ایمان راوړل وی ذل مجاز علاقه کې یو نوجوانو هغه به کله کوم خیمه له ور داخل شو او د خلکو له به ویلې شي ايها الناس قولوا لا اله الا الله وی ورسته سپینګریو چې هغه سره ګټي وتیږي په د لاس کې او د قزوان ور باندې وشتو دومره وشتو چې دا بدن مبارک نه ویني لاړو د پڼې ته ډکه شي او دا به ویل چې دا ګوره کذاب دا دروغجن سړی دی وې ما څنګه تاسو کې دا څوک دی وې دا کوم چې نوجوان دی د وراره دی محمد عليه السلام او دا کوم چې سپینګری دی د تر دی ابو لهب دی ولي واغد الله توحید دخل دعوتي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بچي عبد الله صاحب شکل وفات شو ابو لهب د خلکو له دا خبره خورا کړه ویلکه خبر نه وي نه ویګه خیر دا محمد میراث شو میراث ابتر شو د بچی نور پاتې کیږي نه یو څور څو پرې بد د دین وی دا به ختم شو برته زمونږه پلانو نه طریقه منځلش لکه وسم به تر فرض دا وایي لکه د پلانونو اساس سره هغه مړ شو او پلانې قیدی شو او په دې باندې خبر نه دي چې د تحریک رب العالمین تر ورځې قیامت پورې د جاری ساتي دا بنه کم عالم پورې خلک تړي او نه بده کم مولا پورې او نه بده کم شیخ پورې کله کم مولا په دې جمعات کې دا درس قرآن بکیږي او کدا چرته نه بکیږي دا غلطه خبره ده کدا دلته یو کني دا بس مونږ الله د جاری ساتي کدا مړ دی او کدا ژوند دی او کدا قیدی دی رب العالمین سورې کوثر نازل کې رسول الله له ویلې چې یا رسول الله دا ستاسو دشمن میراث ته ختم دی او ستاسو بچي به الی یوم القیامه دا موږ او تاسو ټول د محمد رسول الله اولاد دا څومره مسلمانان چې په دنیا کې دي کاغه نارینه دي او کاغه زنانه د محمد صلی الله علیه وسلم اولاد دي دا غیر دین بچین دي د رسول الله سترګې ور باندې رب العالمین را یې کړې د صفه مروه غونډې د خلک راجم کړه ورته وی ویلې شي زتا وسله وی ما کړ دي غرنه هغه خو فوج را روان دي او پتا سو باندې برید کوي دا خبره منې کني منې ولې نه منو وی دا خبره مې مو منې ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو د شي عقیده ولري چې حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین دی بل هیڅ د الله سره نشته ابو لهب راوچ شو محمد رسول الله علیه و تبا لك سائر اليوم الهذا جماعتنا رب العالمین د ټول ورځ برباد کته موږ دې خبر لره جمع کړو برباد شي گزارونه پر رسول الله باندې وکړه چونګې ابتدایي دور دی د محمد رسول الله په مبارک جوسه باندې دغه بر چهره مبارک باندې د کانو گزارونه وکړو لاسونه په ورختا کړه رب العالمین سورت نازل کې
چې د ابو لهب د دوړ له سنت رب العالمین برباد کی ابو لهب د پخپلم برباد شي د بچیم برباد شو د مالم برباد شو د زنانم برباد شو په ورځ قیامت به الله جهنم له اوخر زید ما پر رسول باندې ولی گزارو کی الله دې غیرتی دي چې دا مسله کله من دراله نو د رسول الله د لورینه هغه د ابو لهب د زامنو په نکاح کې وی شو عتبه مې دوبل عتیبه ام کلثوم او رقیه دغه ابو لهب د غشید وجنه لاړو او دې زامنو له ویل چې د محمد لورینه په دې کور کې نور زنه مانم طلاق یې کوي دا زموږ د پلارو د نیکه دشمن دی زموږ د معبودانو دشمن دی او د لورینه تاسو دلته ساتلې دی ګوره په دې توحید مسله کې کله د تزکه طلاق مرضی دا به د نرمه خبره نه اشاره ده یو ګوړه ده او کله نرمه باندې ډوړې ده آرامه باندې دا بخورو او بس کله به د طلاق مسله راشي کله به کې وال راشي شخصیت بر به کې فهمالېږي ځکه د کوم انسان شخصیت بر محمد رسول الله نه زید د اچم نشته چې د رسول الله په مبارک بدن باندې گزارونه کیږي د رسول الله په مبارک بدن باندې د لاسونو گزارونه کیږي او د محمد رسول الله د مبارک لوري نه هغه طلاقيږي د منګله درس او تربيت دی جوړه ده شبر راځي طلاق کوي د ابو لهب زمن ل زمن او ایسه دغه د زمن چې د په نکاح باندې طلاق کړي زي هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم نبی شوی نو د لوري نو نکاح د ابو لهب د زمن سره وشو رب العالمین دغه په واسه کې کیسه خاوند ورکه عثمان ابن عفان ایوه چې کله وکړه هغه وفات شو بیا ورته بل ورکړه هغه چې وفات شو محمد رسول الله ویلې کزما چرته بل لوري هغه من درکوله لیکن بل شته نه دیجه پر دا مسله در اورسیده حدیث کې دا مرضی رسول الله په سجده باندې او د پاسه په دوی لره کې خو لره یو ځای کې حکم وردارو د موږ تاسو چرته په دې مسله باندې 15 منټه ګرمي تیر کړین دا یو دوه کنځلې به تیر کړین دي سنتن دی اوران شي چې لکه ما د خلکو له قران بیان او سنت به بیان او هغه مل کنځل کې بس د پاتې د محمد صلی الله علیه وسلم په مبارک سر باندې د خلکو ایسا ډک لره کې خودو کوشش وکاو سره چې غوینو شنه فاطمه د زهرا ته لره کې غوسش تسلی ورکړي چې سره پلار دین به د ټوله دنیا کې نشر شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حرم کې مونږ کې اداره مکه مشرکان په راتاو شو چې یو خو د کور کول چې بل خوا رسول الله موږ له صبر تلقین راګي کنه رسول الله دومره زور اور انسانو کدا څلوي دنیم زره خلک دغه مقابله له ولاړو رسول الله ټول مخه سره سمړول لري کولی الله دومره طاقت ورکړو زمونږ الله په تایید ولاړو ابو بکر صاحب راغی چې دایو په بوک سوال انت او غرزو دا بل انت او غرزو تاسو د اق سړي سره جنگ کوي چې هغه صرف دا خبره کوي چې لا اله الا الله په دې مسله سره ورانی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې په کم ځای کې کورو یو شپک کسان د خلکو د مکه مشرکانو الته انتخاب کړو چې تاسو به محمد رسول الله د کور له ګندګي ورغورځوي دا مسله به راځي پاره کې ابو جهل او حکم ابو معیط او امیہ دغه ملګری وسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله په منځ باندې ولاړو نو دوی به دا ګندګي راوړه د رسول الله په مبارک بدن به ورواچوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله په منځ باندې ولاړو دغه ګندګي به راواخصو د دوی کور منځ به د شروع غرزوله ګند او کله به د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کور په مخ کې دا ګند غرزو کله به د مردار وخانو د لری وغیرہ راواخصو د رسول الله په دې دیک کټوي کې به د ورو غرزول رسول الله به کله مونږ نه فارغ شو به لرګي راواخصو دغه ګندګي به کله راخصو بار به غرزول نو دومره به ویل شي بني عبد المناف اي جوار هذا اے د عبد المناف زامنو دا کوم ګوندې ته چې تاسو زما سره شروع کړی دی د ترزو تاسو یما ورارس تاسو یما چې په نظر کې مسله اختلاف راغی نو اخر دا مسله چې تاسو خو د ګوندونو ډېر اکرام کوي دم څه اکرام مالو کی ګندګي زما د کور تاسو رو غرزول زما په بدن باندې تاسو واچو او اخر زما د دیګ تاسو رو غرزول دا ولی ابو جهل دا ویلي رسول الله عليه الصلاه والسلام وی مونږ بنور په حرم کې نه کوي ډیرو بدمعش انسانو ده دلته به منظر نور ناراضي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منځ باندې ولاړو چې کله سلام وګرځوي ته معنی ویل چې دلته باندې راځي مونږ بدلته نه کوي تل اسمو پر مخ کې د منځونم کوي زموږ د باباګانو زموږ د معبودانو بدی بیانې تنقیسم بیانې بدلته منځم تکي در کم ځنه تراله حدیث کې راځي رسول الله په دې گردن کې د ابو جهلونه ورته ویل تباشي به ورته ویل تباشي به ورته ویل تباشي تباشي د څه کې چې اخر ما نه پرې دې منزله موږ ما اخر نه پرې دې ابو جهل ورته ویل چې یا محمد ته او ستا رب زما هیڅ نشي کولای زې لاسم خلاص
استاد ملاس خلاص او استاد رب العالمین دې ملاس خلاص دومره خراب انسان. او یاد ساته د دې مکی د دې غرونو په دې مابین کې اسما غونډه عزتمن انسان بل نشته لري. ته به څه شی وکي استاد رب به څه شی وکي چې دا رب تمہاره مخله کوي. الله رب العزت قادر چې په دغه ځای کې دې مردار کړي وي، لیکن دې پری خودو چې د بدر په ډګر کې الله د ضعفا او کمزور مجاهدینو ماشومان په واسطه باندې استمردار کی لري کې. داس موږ د الله قانون دی چې اولوی بدمعش یو زورور بدمعش هغه په کمزور انسان باندې الله را پرځي. حدیث کې دا راځي رسول الله په منځ باندې ولاړو د ابو جهل بشیر هغه په غاړه کې ورته صادر واچ او صادرې د شراح کې چې کله راخ کې د محمد رسول الله د سترګې ډن شو مړی خپه شو چې خوشي کې سلام وګرځول او رب العالمین له توجه کړه وی ویل یلا ستا یو سپه په د باندې مقرر کړ د خو ډیر په عذاب کړ. په سفر باندې روانو یو زمری راغی په ټولو ملګرو کې ګرځېدو چې کله د خپل راغی نو ایسه د سرته الته وګرځو تنه الته وګرځوله لری کې. الله رب العزت سورہ علق کې د ابو جهل باره کې دا خبره کوي چې د ابو جهل دومره غټ ظالم دی، د اسماء یو بنده منه کوي د دې خبره نه چې هغه د منځو کې او خلکو له امر کې په تقوا باندې دا څومره خراب انسان دی، بد انسان دی. رسول الله په منځ باندې ولاړ دی ابو جهل ملګرو لوي اے خلکو نن د محمد په دې څټ باندې ورخېجم دغه ورمیک ماتون د دې محمد نه تاسو موږ له شی جوړ کړی دی محمد دی بالکل سر لمراجي کې نه ګوري. رسول الله چې کله په منځ باندې ولاړو ډیر تیز راغی چې کله د رسول الله خو له راغی نو ودرېدو بیرته منډه کړه وتښتېدو. ملګرو ورته وی ولې راځي تک ژړ شو دارنګي وې زما د رب العالمین باندې قسم چې زما د محمد په مابین کې یو خندق دی ورو د ور په کې د شروانو لکه او بشروانی. بل روایت کې راځي وې دومره د وښ سر ما دلته ولیدو چې شرط ما د وښ سر د شریدل نو په ټول عمر کې. رسول الله له ملګرو ویل یا رسول الله وې ابو جهل د شراغه منډه واخستا وې سم خیل لې کدم مالا ګوتې راوړې وې قسم په الله چې ملائکه به اندام کړي زما په خوا کې جبريل ولاړو دغه ملګری ولاړو درې مالا ګوتې راوړې چې د سره د ملائکه څه کوله او د وښ په صفات باندې جوړ د برو دا ورته قوي ملک راغلی او ابو جهل لوي چې نږدې راځي زما تاسو سره ګورم وې ایسته په دې وخت کې دا ورته نږدې رانغه او هغه وتښتېدو. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا مسلمان د شروع کړي وا ابو جهل پوښي چې دا سړی قلاریږي نه د دې ملګرو په شتلو دا ملګری دوه قسمه دي رسول الله یو د شمالدار کسان د مخاورز مشران قومي دویم د ضعفا کمزوري خلک د غلامان. ابو جهل هغه به د ایماندارو لورغه د شپې او ورته ویل ته شرمېږي نه چې د پلارونو کې طریقه پرې خدا سوابي شولې او تر دې محمد تابعداري وکړه د تجارت شروع کړي ګورزه به خلکو له وې چې د رسول الله په ملګرتوب کې ولاړ تجارت سره بند کړي مال به کوټش کوم چې قومي مشر ملک اغلب چې سره مشرب را ختم کو دا بو کو عقب کو خلکو له دا خبره ده کوله. کله چې انسان دعوت کوي حق پرست سړی دکانداري یا تاجري نو به دا خلک د څه خبره کوي تاسو خبره نه وي نه وي د قصړم باباګان نه مني د خپل ګوره مو ورځو سودا ته مکوي د دې خبره له بالکل غوږ منسي. او کوم چې ضعفا خلکو غلامانه ابو جهل بداغه د والو طریقه جوړه کړه و به ویل چې دا هو ختمه کوي. د دې وجنه دین د اسلام کې چې انسان وګوري اولنی د ضعفا راغلي دي دا پازاب شوی نه. بلال رضی الله بلال ابن ابي الرباح چې یو غلامو د امیه غلامو امیه ابن خلف بلال رضی الله چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو نو دی ابو جهل له د ملګرو به دومره سخت والو چې په دې غاړه کې به ورته وپړې واچو د کجورو د پاړو ماشومان له په پلاس باندې ورګي چې بری کوڅو کې د زغله ودالي ونه نه در محمد تابعداري کوي په دې شګو باندې به سم له سره وینه دغه بلال هغه انسان د اهل علم دا فرمایي چې د نکونو مم نه دی معلوم ابي رباح فلار د خپل نوم بلال د حبشتون راغلي دي لیکن چې کله توحید خپل کې سنت د نبی خپل کې الله دومره اوچت کې رسول الله فرمایي وې جنت لتلم زمانه مخ کې د شرف کو کشار ما واردو ما جبريل نه پوښتنه وکړه دا څه دی دا بلال دی د محمد رسول الله مؤذن د جنت زیری ورته په دنیا کې راغلل اوچت صحابي قیمتي د دین د وجه کله به دی ابو جهل او د امیه د په
ورځ باندې وګیا پاتې کی ډوډۍ به بند کړه او کله به بده سخته ګرمه شګه باندې سملو د پاسه به یولې تیګه ور باندې کې خو د زنجیرانو به تړلې یا به دغه شان د مکی مشرکان ور باندې نه سو د بلانه دغه आवाज کوي احد الله اکیو دی الله اکیو دی د مکی ګرمي هغه چاله معلومیږي چې کوم حاجین دي هغه ګرمي باغې ځبانې دي صحابه سملاسله او بیس منغو اساسو قرباني اسلام لا چې د من کومه قرباني کړي معمولغه بيجي لاړ شي من ټینګي ګناه معمولغه مشکل په من باندې راشه او ځان د څه کړي چې موږ د جنت ټیکدار نور دې شي لمنګ ټینګي ګو بینا د دیو جنا د تکالیف په دې مناسبت باندې د سلف صالحین بیانې او د صحابه ورکړي دي چې دین د اسلام د قرباني دین دی دا ګور د وینې استلو دین دی پرېګه بچم لول راځي کله چې سړی ماشوم سنتي نو دی ماشوم له په دماغ کې دا خبره ورچوي چې ایز ما بچیا په دا کوم لار باندې چې تر روانيږي او زه پر روانم دا ګور د وینې توې دوري دین دی په دې کې به وینې توې دا سم معمولی خبره خو نه ده بلال څه ویلې چې تا احد ولي ویلې وېزه په دې چې مشرکان پر توحید باندې زخه پکېږي نو ما څه کدا ویلې د اسلام د ایمان بشاشت بالکل د ځړ کې وردان نشو امام بخاری فرمایي وی احد مې څه ویلې ابو بکر رضی الله په لار باندې تیرې دوه امیه له ویلې ویل کدا کار مکه ظلم دی دا تاسو ظلم شروع کړی دی وې که دومره ځړ په خوږي خو ویل کنه ورازه بدل کو د ابو بکر رضی الله یو تور غلام کافر هغه امیه له ورکه او دقته ابو بکر رضی الله واخصو ایسه د الله رضا لپاره آزاد بلال رضی الله آزاد کې عمر ابن الخطاب هغه بچویلې و ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا و ابو بکر زمون سید دی او زمون قومندان او زمون سید د آزاد کړي دي عمر رضی الله عمر لیکن چې بلال رضی الله به کله ولیدنه خلکو له بوري چې دغه زمون سید دی د زمون مشر دی یو مشر زمون ابو بکر دی او دوه مشر زمون بلال دی دغه مشر راجوک شلو دا مشر موږ له آزاد کې دي دوه صحابه کرام له خلکو سیدین ویلي مشران خلک دین د اسلام کې به د غلامتون نسبت کړ شي به ورته عمر سید وای عمر ورته امیر وای سره دین چې عمر ابن الخطاب عمر دی اوچت انسان دی د عثمان ابن عفان بارک درځي در قیمتي صحابي دی د خپل نوم چې د عثمان د پلان نوم عفان د نیکونو می ابو العاص یا ابو العاص الاموي القريشي المدني اسم كنيت د چې د ابو عبد الله یا ابو عبد الرحمن په 10 مبشرو کې د تبوک په غزا کې تقریبا د 900 خان او 200 اسونه او 22 لک درهم یا اشرفي ورکړي مجاهدین الله شپکسي شورا کې مداو د فیل واقعي شپکه لوري سره به پیدا شوم دی د ابوبکر رضی الله په واسطه باندې د ایمان امر وړي دی د رسول الله اولوري په نکاح باندې واخص چې هغه وفات شو به بل لور په نکاح باندې واخص زین نورین ورته زکه وای د عمر ابن الخطاب د شهادت نه درې ورځې ورسره د مسلمانانو خلیفہ شو تقریبا یو سر شپږ تر وک احادیث ټول نقل دي او څه کم دول اسکاله د خلافت وې دغه عزتمن صحابي جامع القرآن دا به خپل تر راونی ول ابو جهل ورته ویلي وستاور ایمان راوړی دی او ودا په پوزکی کې تاو کا پوزکی کې به تاو کې په دې کې به د دود ورته بلکې هغه سره او دا سره به بن کې دا پوزه به ترخه شو د طالب ترخ شو عثمان ابن عفان وبګه دنه پروت دومره عزتمن انسان دمنه دا تکلیف دی خلکو تیر کې لیکن هغه هم دا خبره کوله چې الله اکبر الله ډیر لوی دی مصعب ابن عمر دا یو بل صحابي رضی الله تعالی عنه دا ډیر انتهایی مالدار صحابي دی مور ډیر مالدار و دومره ناشنا صحابي دی چې په مکه کې قیمتي جامه هغه به د اغوستله قیمتي خوشبوینه عطر د به استعمالول ډیر یو د ناز ژوند تیر کړو خو چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړ دی مور ورته ویل تا ایمان راوړ دی به او وی بچي ارس راکا جامین ته واقصه خوشبویم ته واقصه ارچ ته واقصه مهاجر شو مدینه له دی بدن مبارک باندې دی بدن به ودی شرمن استره لکه مار چې شرمن وباسي د فقر دلاسه یو ورځ ودا چې کپڑا چولې و چې غیبه قسم دغونه لګیدلی و په وندونه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مصعب ابن عمر ولید رسولګنی وخ کلاړي ملګرو لوي د اسلام د شې دی د دومره قیمتي جامې به د اغوستلې او دومره نظمین انسان خو چې کله د اسلام سره غاړه یو ځای کړو اسلام قبول کې د کور د خونه په دومره مشکلات رااله جنن فقیر څومره ضعیف او کمزوري جامې چولې دي لیکن دا ژوند دې تیریږي اوهد کې دا شهید شوی دی
نبی کریم علیه الصلاه والسلام په شهیدانو باندې ګرځي چې ګوره حمزه رضی الله عنه شهید دی د رسول الله د کاکا او د رسول الله رضی رورا او د رسول الله د مجاهدینو سید او قهرمان چې ګوري د شي مشرکړو اندامونه ته غوڅو غوګونه ته غوڅو سترګې ته استل شوی وي پوزه ته کټوا سترګې شونډې ته کټوي خاص اندام ته کټو زلم ته استل شوی په دې کیفیت باندې پروتو رسول الله چې کله خپل راغی ورکه ترمي سفیر رضی الله عنه روانه و چې هغه رسول الله ترور و ارچ خپل شهیدان وړي و یوازې حمزه په ډاګر باندې پروت نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي اما حمزه وی ارچ حمزه دې هیڅ کوم نشي چې ورمانه جړاو کی رد علی و د خپل شهیدان برته ما خپل راولي صحابه د خپل شهیدان برته د وحد لمن لاړو ټول ملګرو په حمزه رضی الله عنه باندې وژړل سفیر رضی الله عنه چې کله راغی هغه سره 2 صادری وي نبی کریم علیه السلام ملګرو لوري چې د زنانه دي قران شي هغه ویل چې یا رسول الله زمانه دا معلومات دي شرور می شهید شوی دی صادر می راوړل چې دا ور باندې پټ کو ویزا وشره پرې دی چې رسول الله کله دواړه صادری وکړي نو په دی خوا کې سیدنا و امامنا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهم شهید پروت دا رقدنه وړي کې صحابي وو د رسول الله د خارجه چار وزارت اکثره کارونه بده کول نبی کریم علیه السلام ویل دا غټ صادر کوم حمزه لور کو دا وړي کې مصعب له قران دازي به کې وکي پچا وکله چې قران دازي وکړنو دا غټ صادر د مصعب ورسېدو او وړي کې صادر د حمزه رضی الله عنه بخاری کې حدیث دی د رسول الله دا تربو چې کله سر ور باندې پټ شونه کپی بیلوچ شو چې کپی ور باندې پټ شونه سر بیلوچ نبی کریم علیه السلام دې مجلس ډېر لري لاړو ځکه ډېر درمن شو 2 کال د محمد صلی الله علیه وسلم د حمزه سره په وژړل 2 کال جنازه په وکړه به ورته ویل شي یاتره قیامت کې بد الله په وړاندې تعالی سپارښت کو وی قسم په الله کدا صفیه نه خپه کیږي د اسماء ترور ما د حمزه نه دفن کولو پرې چې د لیوانو خړلې وي چې په ورځ قیامت دی غوې د نس نه دراوته وي چې الله د قسمه وسه په دین باندې دا قرباني وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي چې سر ور باندې پټ کوي وجعلوا على رجليه من الاسخار سرګړې ورته په دې خو باندې واچوي ځکه د مړي د بدن پټول دا سنت طریقه ضروری ده نو اقا صحابي چې ډېر نظمین دي کې استجامي قیمتي عطر خو چې اسلام کله قبول کړي چې کله شهید شو د احد وړاګر کې دومره صادر شته نه چې سر ور باندې پټ شي په ور باندې پټ شي ابو بکیحه پر امه باندې یو بل غلامو دم ناشنا ځوانو دي دشمنانو براونه ول په دې خو کې به ورته زنجیرونه واچول او به والو یې سبه دې ګرم شوی کې به راخلو خباب رضی الله عنه یو بل صحابي دی د ابن الارمن انماره وداغي یا بنت الانمار داغي زنانه غلامو هغه به خلکو ویل شي زما دا غلام اووي یو کیسه ځواني دي صحابي الله ورکړو کیسه سني لوهارو د لوهاري په دې ځبانه به شکل کینې سن دي وختونه به دي کافرانو ونی وو به والو به یې سبه دي ور باندې ورسم لو چې پر رسول الله باندې کفر وکا محمد باندې کفر وکا هغه به ویل شي نه اخر به ورته دي له حرام نه داس کروټه راواخستي او خباب رضی الله عنه ور باندې پاسه ورسم لو د په دې وینو باندې د په دې زو باندې به ایست هغه سکروټه ټول ختم شي وډیره مو د ورسې چې کله د اسلام پر اخیره د خپل شهید ملګرو لخاره کړ وی ویل چې ما ملګرو د مکی مشرکانو زما سره د شکرونه کړی دي عمر رضی الله عنه چې کله غاړه سره ملاو کړ لاس په پیر اخر ورسې کوتی بو ورته خباب دا ولي وې دي ظالمانو مزه پر اسکروټو باندې سمله ولا مزما په دی وینو باندې باخر هغه ختم شوی په دې مزمنس کې وسلور زنانو ایمان راوړو ام عبیسه زنیه دغه لورا او نهیدا دیو صحابي دې دومره دې ابو جهل دې اوله او دې خلق اوله چې استسترګي کار په اخر لندش ولا لا سنه به خزاول نور بلار او نورکه شو ابو جهل به ویلې به ګوره کنه دلات او منات ازار دشي اوالدا سترګي ورنه واخستې دې زنانه رب العالمین له توجه کړو ویلې چې ایس ما رب مال سترګي راکې د مکی د مشرکانو د ملندونه می بچکا دا خلک ما باندې ملند کوي رب العالمین و ایسه سترګي ورته به دي دعا چو د پاره دي چې د مکی مشرکان په الله ذلیل کې رسوي کې د بني مخزومه د ابو جهل د خاندان یو درې غلامان و عمار رضی الله عنه یاسر سمیه یو زوی او د دوه خزو خاون مور بلارو زوی یاسر رضی الله عنه د خلکو دومره اوله پر دعوت کې چې اخر ایسه پر دعوت کې وفات شو ودیوالو کې شهید شو
رسول الله بداوی چې صبر کوي یا آل یاسر. سمیه رضی الله عنها دا زنانه اولنې شهیدم د په اسلام کې. ابو جهل ورته راغی په محمد باندې کفر وکا، وای چې محمد زنه منم، هغه لا اله الا الله. ابو جهل دومره به شرف سړیو، وېزه پتا باندې پویګم کنه تا چې په محمد باندې ایمان راوړې د مقصد دار چې صرف دا سړی په ځان باندې اچوي، ځکه دا سره ټول ځوانان دي صحابه، ته ډېر خراب بد اخلاق زنانه یې تعنه به ورته ورکړه. هغه به ویل چې ما د الله لپاره ایمان راوړې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې. تاریخ ولادي کې وې ابو جهل دوه خان راوسه کمیسو پرتګي دي زنانه نوېسو د یو وخت په چې د یو وخت پورې وتړل د بلک په دبل او نيزه راواغه په دقه شرمګه کې اوله واغه شهید کړه. تمره تکالیف دي مسلمانانو دي صحابه په اسلام باندې ورکړي دي. دا څه د نرم دین نه دی چې موږ مور پیدا شو موږ د خلک په دغه کې اذانو کې اسلام دی. د اسلام دا دین د اسلام دا ګلشن دا زمونږ دي صحابه په دې وینو باندې خړوب کړي دي. د محمد رسول الله په دې وینو باندې خړوب دي. زمونږ د صحابياتو زمونږ د صحابه د زنانو په دې وینو باندې دا خړوب شوی دا څومره تکلیف چې کمیسو پرتګي زنانه نه استل کېږي. یو وخت په دې یو وخت پورې وتړو بل د بل وخت پورې وتړو په دې شرمګه کې دی یو لوی دیکتاتور ظالم د وجه نه دا شهید کېږي وجل کېږي هغه د وشتل کېږي. دا په کوم حالت انسان چې سر بده باندې سوچ کې به د خپل تکالیف په لور چې موږ د اسلام سره څه وکړه، د اسلام لمن څه وفا ورکړه، په دې اسلام باندې موږ ځان وساتلو، په دې باندې موږ ځان له مسله راجمع کړه. وی اولنې شهید او په اسلام کې چې ویني لاړه په زنانو کې. رسول الله به ویل فرعون د دې امه شه ابو جهل له اق فرعون ما شتر رضی الله عنه ونی ولا پاغیم به خونه ولګول او دغه د ودری بچو کړی ورته د فرعون سور کې تیر ورته سره کړو دغه ماشومان راواغ صفاقه کې ورواچو دوی کړل. عمر رضی الله عنه کړه د خلکو هوالو اخر ورته ویل چې کفر وکړ رسول الله له کنزل وکړ سخت هوالو. هغه نبی صلی الله علیه وسلم له یو کنزل وکړي. دا د اکراه حالات دي. کستا په دې سر باندې سړی کله شنکوب کړي درته وایي چې اسلام له کنزل وکړي نه وجنم دی. اسلام دومره د مهرباني دین دی. هغه تعالی و چې مال کنزل وکړي خو خیر د زړه کې احترام ساته او کو دی چې تم اوښ نه اسلام له کنزل نه کوم دا خو به احتر شهید. عمر رضی الله رسول الله له خبره وکړي. صحابه د نبی کریم علیه السلام خواله لاله ورته وی یا رسول الله عمارم کافر شو کنزل تعالی وکړي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي و مولیا من الايمان وی عمر رضی الله د اسلام نه تر اډو کو پورې ډک شوی دی. د ایمان نه د اډو کې پورې ډک شوی دی. هغه کفر نه کوي. اسما ملګرو وی عمر رضی الله چې کله دې ظالمانو را خوشو په منډه منډه باندې راغی د محمد صلی الله علیه وسلم خاله سخت وژړل. وی یا رسول الله ما خو کفر وکي. وی څنګه وی دې مشرکانو سره اعلان وکړم وی والا مالوي چې محمد له کنزلو که خوشي بده کو کې نه دي خوشي کو وی سما تعالی کنزل وکړه کافر شوم زه. رسول الله دغه تسلی د پاره غاړه ورکړ ورته وی خواله میرا شه ان عادوا فعود. اے عمره کې د خلکو ته بیره ونی ول تعالی وی چې کنزل وکړه محمد له خوشي کوو خیر دې مال کنزل وکړه. در اکراه حالات دی وخت کې رب العالمین نه رانیش. عمر رضی الله به بری باندې ځان له تسلی ورکړه خوشاله شو. عمر رضی الله چې کله اسلام نو راوړ دی وینځونی ول دومره سخته واله چې ایس عمر شه اخر ستړي شو پهلوانو ګورلا او دی وینځلې ویلې چې اے فلانه ما ته پری خو دې د دی وجنه نشس ما پتا باندې رحم راغی الله سونه مې درمانه اخر خوښ شو. به به شکل دمه کې راغی به ونی ولا به واله د دی وجنه عمر رضی الله ډېر شړلم. الله رب عزت به ټول ورته ارڅ معاف کړ. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شو کارو کې چې ایسه یو مدرسې جوړ کړه د دار ارقم په کور کې. ابن ارقم دغه په کور کې ملګرو لویلې چې تاسو خیر دې الته ورځي اعمال الته کوي تشکیه الته بزس تاسو کومه نور د کافرانو د مشرکانو مخ کې چې عمل کوم زبې کوم دلته بار مره وځي تاسو له عذاب درکې تکلیف درکې زم به خپه کېږم تاسو مخه پکېږي. در صفه غونډې په خوا کې غلې غونډې کورو د خلکو د سترګو نه پټو الته به صحابه ورتل رسول الله ورتلو تشکیه به کوله درس او تدریس به ورته کوله د دې صفایي به کوله کیسه اخلاق به ورخودل بد اخلاق به ورنه پاکول هغه به تل ریکول. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ډګر باندې میدان کې ولاړ هغه به عبادت کو. دغه وجه دا و ک رسول الله چرته د خلکو په وړاندې د خلکو له دعوت ورکړي وي قران شروع کړي د مکه مشرکانو چغي والي لا تسمعوا لهذا القران اے خلکو د قران له وګ مګ دی بلکې دغه شور شغب شروع کې چې کله قران خلک بیانې شروع نه کوي شور وکړي چې ایسر محمد پر خبر باندې څوک پوي نشي. او محکمه ویلي و
د قران علم چې انسان له نصیب کیږي هغه کله چې سړی د الله د رضا لپاره قران لکینی د تقوا په نیت باندې به قران لکینی د قیامت په ير باندې وکینی قران له بغوګ دی د الله عظمت بری پزړه کی د دنیا نه به رغبت شي قوي ایمان بزان له پیدا کی صفا زړه بدی یقین بد الله او د الله د رسول په خبرو باندې کوي او صبر د لیز دی وخت کې عبادت د ملګرو له تاوان رسیدو کله د شي حالات راځي به خفي خفي ګرځي دی به وجه دا چې ورس سعد رضی الله سره د ملګرو دشت له وته عبادت کوو تقره مکه مشکان فراله ولکه دلته څه کوي سات سے ورته تاسو پکې څه وینه به ومنګ د الله بندګي کو ویولې کوي سات سے بچ راځو چې بده بوکس باندې په داخله باندې دا سړي ولغه خو نه پټول مات کړه دغه نه به جنگ جوړې د قتل او قتال په دې منځ کې د مکه مشرکانو سره سوال پیدا شو راځي د يهودو علماو نه پوښتنه وکړه چې دا محمد الله حق نبی دی او کنه دی ک نبی وی اصله چې موږ zarar ورکو برباد نشو کني چې کوي مقابله وکړو مدینه لاړل مدینه منوره کې د يهودو علماو وېزمن په علاقه کې سړی پیدا شوی د محمد ابن عبد الله او د نبوت دعوی کړي د توحید دی او ملګری دي شي دی او غریبانان خلک دی مونږ ویو هغه لکېږي دا نبی دی او کنه دی هغه ورته ویل درې سوالونه په وکي کله دې جوابونه وکړو دا نبی دی او کوي نه کړو به جدا خبره ده یوه ته دا خبره وکړه چې د اصحاب کهف مبارک خبره پښتنه ورنه وکړي دیم د روح مبارک اصحاب کهف څخه خلک دی هغه په طرف باندې لاړو د هجرت لپاره او د روح مبارک کې تفصیلی جواب وکي دا نبی نه دی او کچرته اجمالی خبره وکړه دا نبی نه دی بلکې کده شی ویل چې داس موږ د الله امر دی نور حقیقت الله له معلوم دی دا به نبی دی او د ذل قرنین د مکه مشرکان چې کړه د رسول الله صلی الله علیه رسول الله دعوت کوي دل تر شد الله نه ډیر په جذبه خوشاله باندې راغی چې دې شي د خلکو په زړه کې سره غلي وی ویل یا محمد موږ ستانه درې ته پوښتنه کوو یو د اصحاب کهف مبارک بل د ذل قرنین او بل د روح مبارک کته نبی جواب راکړي رسول الله ویله سبب جواب درکم ان شاء الله ونه ویلي سره دینه چې اوچت ذاکر اوچت متقی د ټولو ذاکرینو مشر د ټولو متقینو مشر محمد صلی الله علیه وسلم خو به دی وخت کې الله ته ان شاء الله فاتح کړه ان شاء الله کې دا مسله چې ودی نه ویلې به دومره نقصان سره لکېږي سبا وهر انغلا او بل ورځ انغلا حتی شپاړه ورځ انغلا تر څلوي خورز پورې وهر انغلا رسول الله خفه شو د مکه مشرکان دا ډنډوره شروع کړه وې د محمد شیطان کې خیر محمد پرې خودو نور ورته نه راځي سلوي خرج ورس رب العالمین سوره ضحى سوره کهف نازل کې سوره عنکبوت سوره زمر د دې وجه حدیث کې د رسول الله فرمایي د سليمان علیه السلام نبی کځوي اصل او وی ویل چې د ټول بیانو سره بیګاله هم بستری کوما او د دوی نه به الله مال سل بچی راکې واغه به ټول مجاهدین د انبیو او د صحابه سره اوچت کمال دا چې مجاهدین جوړ کی ټول مجاهدین لیکن ملائکه ورته ان شاء الله ویل خدا مصروف ان شاء الله ونه ویلې چې کله هم بستری وکړه هغه وخت راغی نو یو بیبیم بشیرانه ور صرف بیبي بشیرانه هغه د سینمګړې حمل سليمان معلومه کړ چې او هو مانه ان شاء الله پاتې شو نو ان شاء الله رسول الله نه پاتې شو سلوي فرج رسول الله دا وحی نازل کړ سوره کهف دا دومره بهترین سورته دی رسول الله فرمایي د جمعې په ورځ وایي تاسو الله بنده دجال د فتنې نه ساتي او په دې کې ډېر حکمتونه دي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د قران ظاهر دی بل قران باطن ظاهری خو دغه معنا ده لیکن باطن دا چې اصحاب کهف هجرت کړي اے رسول الله ملګرو د مکینه نور هجرت وکړي زئی ذل قرنین یو بادشاہ دی او هغه رب العالمین د دین د دعوت لپاره ګرځیدل دي نو تاسو د حبشو بادشاہ ورشي نو اولنی هجرت کې 12 کسان لاړل دویم هجرت کې به درې ته کسان لاړل را روانه شرم ان شاء الله کې چیرته ژوندونه به د حبشو هجرت ذکر کو رب العالمین دې موږ تاسو له محمد رسول الله تابع دې نصیب کړي